چې حسیب ځواک شاید تکراري خبرې وکړي، حسیب ځواک شاید دونه علم او پوهه ونه لري، شاید دی دومره خبرې زده ونه لري. مخنیوی په دې اوسو چې یو چا ورته قسم خوړلی و چې ته مانه سټیج ته نه پورته کېدلی، برچې مې در پسې راوړي، نو یاسیني صاحب هم د دغه فشار لاندې راغی او دا خبره یې ورسره ومنله چې زه صحیح ده دا قیصه به نه کېږي. بیا فیضان صاحب محترم، زه د دومره لوی زړه خاوند یم، د دومره لوی حوصلې خاوند یم چې همغه برنامه کې کله دا میک کې د ځوانانو ته راوړ، زه دومره ناهیلې وم. ما ته مې ملګرو ویلې چې او دا خو ګوره د هغه نه غږېږي، د خلک د میزونو نه غږېږي. نو ما ورته ویلې چې دغه ځوان دلته له میزه غږېږي، دغه ته م اجازه ورکړه چې ورسي له دغه سټیجه وغږېږي. یاسیني صاحب به اوس د 50 د شپېتو کالو په منځ کې، یاسیني صاحب به 50 شپېته کاله 10 کاله به نور ژوندی، خو دا خو به یو ورځې له دې دنیا ځي، خو د تا پر ځای خو به یو بل ځوان راځي دلته به غږېږي که نه. پرېږده چې دغه ځوان دغې قصې ته اماده سي چې لکه د یاسیني صاحب په څېر سټیج ته پورته سي، خبرې زده کړي. احمد محمود دا د وطن ځوانان دي، ما ته د دومره وخت راکړه، سټیج دې راته راکړه چې ما پکې خبرې وکړل، دغسې بل ځوان ته هم سټیج ورکړه، بل ته هم ورکړه چې وغږېږي. څه ګناه کېږي؟ د نغمې سندرې موږ کم اورېدلي، د حشمت سهار سندرې خو زه والله که واورمله. نو فلهذا خلکو ته موقع ورکول، په جمهوریت باندې باور درلودل، په ډیموکراسۍ باندې باور درلودل، د ډیموکراسۍ اصولو ته ژمن پاتې کېدل، دغه زموږ خبرې وي. له دې اخواته په شخصي مسایلو کې موږ نه غږېدلو چې ولا یاسیني صاحب داسې ویلی و، یاسیني صاحب دغسې وکړل، یاسیني صاحب اخوا او دېخوا، دغه کیسې نه موږ وایو نه مو د لاسه کېږي. او دا خبرې زه په لایف کې د 1400 کسانو په منځ کې کوم. دا اوس وایم که ښاغلی یاسیني دلته راځي او زه ورسره مستقیما په دې موضوع غږېږم چې یاسیني صاحب محترم، یو خبره مې داسې وښیه چې هغه د ما د تېرې خبرې سره په تضاد کې، یو لفظ مې داسې راته وښیه چې هغه د ما د خبرو سره یو خبره مې کانټرډیکټري کړې نه دي مې کړي، هر خبره مې ډېره منظمه او په سم شکل درته کړې ده او اوس یې درته کوم. نو فلهذا دغه ډول خبرې کول چې تا هغه ورځې ویلې چې حسیب مات ویلې چې زه خو د دغسې جمهوریت نه زه د طالبانو ملاتړ شروع کوم. نو د دغې یوه سټیج او د دغې یوې قصې په خاطر باندې زه مې ټوله دایه په خاورو باندې لاهو کړم، په اوبو لاهو کړم، بخښنه غواړم. یعنې څه؟ هلته په دغه ټوله خپرونه کې څو کسان به راغلي وو؟ زر. زه په یو نورماله لایف کې ځان ته زه 3000 کسان کینو، زه دغه خبرې مې دغه ځای کې هم کولی سم. خو هلته چې موږ راغلي وو دا د وطن یوه ملي ورځ وه، دا د دې ملي ورځې لمانځل مخه هیڅوک نسی نیولی، یا به هندو به هم راځي، مسلمان به هم راځي، افغان به هم راځي، هر څوک به راځي. دا ملي ورځ ده، دا د دې وطن کې چې څوک هم ژوند کې دا حق لري چې په دغسې ملي ورځ کې برخه واخلي، څوک یې باید مخنیوی ونه کړي. نو فلهذا دغه ډول کیسې چې ما ویلې زه د طالب ملاتړ کوم، د طالب په دفاع کې ودرېږم، دا ډول کیسې نه کومه ویډیو شته انشاءالله، او نه به ته داسې خبرې زموږ د خولې واورې. زه چې نن هم کومه خبره کوم، پرون مې هم کړې او چې وړ مرز مې کړې، 3 وړې سره یې داسې یو برابر خبرې دي. نور زه نه غواړم چې په میډیا کې څوک په دې موضوعاتو باندې ډېر لا وغږېږي. ما د دې خبرې حل راویستله، هغه همدا وه چې زه دغه ډول ډیموکراسي چې موږ افغانان پرې باور لرو، لکه دا نن چې په کوم یې په افغانستان کې په کالیفورنیا کې په کوم ډول باندې موږ عملي ولیده، دغه په وطن کې نه غواړو. په کوم خلکو چې راوړي دا نه غواړو، موږ هغه څه غواړو چې د افغانانو له منځه وي، د افغانانو په ارزښتونو، د افغانستان د خلکو په اصولو برابري، حق شی غواړو. اوس که ته موږ ته په دې کې کنځلې کوې، ته موږ ته سپکې سپورې وې، چټیات وې، بدبختي په دې کې ده چې د دغې دایې چې څوک ځان ډېر په قواله باندې ورته دا دایه پاتې، دغه دایه چې په قوالې ورته پاتې وایي چې په میډیا کې دغه د جمهوریت دایه صرف او صرف ماته پاتې، دا پاسېږي په څه باندې غږېږي؟ په څادر، په ویښتو، په لاره تګ، یعنې د عیب ځای ده، د شرم ځای ده چې یو څوک دومره ستره دایه مخته بیایي او بیا په آخر کې کیسه تر یو شخص او تر یو فرد د هغه په ویښتانو، د هغه په لاره تګ، د هغه په دغه مسایلو باندې، یعنې دا ډېر د عیب ځای ده. په دغه انسان باندې خبرې کړي دي. زه شخصا یو لفظ هم ورته نه لرم. مشره چې لږ زره خپل په دې خبرو نه غږ اوري مشره، یو دقیقه خبرې د هیرې نه دي مشره. یو دغه دورو راغلی، دغه نه یو پوښتنه کوم، او بله دا ده چې زه دا وایم په دې دا ټول ملګري ته راغلي، نور هم ناست دي، بیا خپل مایک بندوم چې ټول باید وغږېږي، زه بیا اخري کې غږېږم. زه اوله خو دا وایم چې
قرار صاحب سره فکس دا کار تا سره خو هغه د تا ته ویل چې مه راځه دی به په سټیج ولاړي خلک به جګېږي میک به ترې نه اخلي دا افغانان دي دا یو خبر په یاد وساتئ دا قرار سره بالکل تکرارېږي قرار دا خلک تشویقي چې تاسو ډېر ښه همداره ډول باندې به دا به رواني بیا به هېڅوک دا جرأت نه لري ابل خو آنلاین خیاطي ته ناست دغه خیاطي چې کیا خو خبرو باندې نه پوهېږي او زه تاسو څه وایم ګورئ تاسو که یا قراره ته خبرې وکړئ ولاکه رانه یا بلې وکړي یا بلې وکړي یو هم نشي کولی دا ځان سره په یاد ولرئ دا شی ګوري که دا کار تاسو سره افغانانو نه کول مایک درنه وانخیسته په کته یې نه کړل او قفاقکاري هم نه کړې دي سټیج په سر باندې بیا ماته بنیاد تاسو یې ټولوئ بیا تاسو بل دغلته دا د ولی مولوي صاحب خبره ډېره کته پورته کېږي او دغه مینه وطن په نامه د صافی صاحب چې ده دا هم ډېره کته پورته کوي یو پوښتنې ته دې ما جواب راکړي یو پوښتنې ته دا ټول افغانان ناست دي دا 1900 کسان ناست دي زه تا نه یو پوښتنه کوم چې دغه ولی مولوي صاحب سندره چې دا موږ زه اوس هم چې ولی مولوي صاحب دغه سندره مولوي صاحب دغه مولوي صاحب د پاکستان فوج ویشتل که افغانان ویشتل د دغه یو خبرې دغه ملت ته وضاحت ورکړه چې دغه ولی مولوي صاحب چې موږ ویلې دغه ولی مولوي صاحب موږ څه شي ته ویلې چې دغه مولوي صاحب څوک ویشته چې موږ دا خبره ورته کوله دغه خبرې لږ وضاحت ورکړه مهرباني وکړه میک د خلاص کړه زه دغه یوه اخرنۍ خبره کوم بیا به نور ملګري غږېږي ښه ګورئ د وطن خبره 4.5 کاله 15 کاله د دغې قصې د طالب او د پاکستان د جګړې نه وړاندې موږ تر ما خو زیات به په میډیا کې چا د طالب خلاف خبرې نه کړي تر ما به زیات د طالبانو سره بحثونه خو به چا زیات نه کړي تر خپلې پوهې او علمیت پورې خپل علم پورې ما تر حد او اندازې زیات کوشش کړی چې زه طالب ملامت کړم زه طالب پاتې راولم زه طالب خلکو ته وښکاره کړم چې دا دغه ډول ظلمونه او وحشتونه خلکو سره کوي خو دا 4.5 کاله کې په دې 4 کاله یا 15 کاله دوران کې ټولو ما ته چکچکې وهلې چې ولا سي به ته ډېر ښه روان یې خو زما د وطن خبره راغله زما د پاکستان سره د جنگ خبره راغله زه په داسې یو وضعیت کې قرار لرم چې زما په وطن کې 1415 افغانان په یوه ورځ باندې وژل سوي دي نړیوالو ته په نړیوالو سټیجونو باندې دا قصه شروع کړم چې پاکستان چې زما د پیدایښت د ورځې نه تر د نن ورځې پورې زما دښمني زما د نسلونو د لمنځه وړلو مسؤلیت د په غاړه اخیستی د هغه نوم زه په سټیجونو وانخلم زه د طالب نوم واخلم طالب سره خو زما دغه سړی د وضاحت ورکړي دا د ولی مولوي صاحب وضاحت دغه ورکړي ګوره دا قصه د تر قرار او نور مشران پورې راځي چې ته دې جګي دا خبره کوي دلته یې ولسته جواب ورکړي چې موږ ولی ورته ولسته خیر دی وبخه مشر ډېر بخښنې سره په تمام باندې دغه ولی مولوي صاحب د طالبانو دا فوج ویشته که افغانان ویشتل دغه شي وضاحت ورکړه صحیح ده سیلاب صاحب ګوره یو کار وکړه چې کله هوسټینګ کې یو اصول باید ته مراعات کړي چې لایف کې ټول نوبت مراعات کړي د خلکو دلته وخت انتظار باید ضایع نه کړي فقط یو پوښتنه کوم بیا نور موږ تاسو بحث لرو بیا نور پوښتنه جواب درکوم وروره ورخطا مه اوسېږه یو جواب به زه درکم یو جواب بیا تا نه غواړم صحیح ده وروره ما چې کومه پوښتنه کړې دي د ولي مولوي صاحب جواب راکړه بیا تاسو جواب درکوم صحیح شو وروره د دې جواب پختره خو زواک صاحب خپل ویل چې زه 4 کال نه خته هم د افغانستان په 4 اطراف د موضوعاتو مې د طالب سره ډیره کلکه مقابله وکړه نو زواک صاحب ته په دې باندې نوې پوه چې دغه طالب او پاکستان دواړه تر اوسه تر یوې کاسې لاندې جواب درکوم وکې دا جواب ورکوم دغه مولایانو پنجابي وشته افغاني وشته دغه خبره جواب ورکړ یو نقطه خبره ده نو د یس دا د یس نو سوال نه دی چې زه ستاسو یس نو وایم یس دغه طالبانو څوک وشتل دغه زمانه کې واپونو فرضي زه تاسو وایم چې هیبت الله په ریاست جمهوریت کې دننه یا په کابل کې دنه سفیر کې نه ولې او تا ته وایي چې ته سرحد کې وجنګېږه ته خرې چې جنګېږي ته ولې اول سفیر نشې ته ملاحب اغدا سیاسي ډیپلوماټیک اړیکې دي ته خو په دې باندې نه پیږي ښه خبره صحیح شو صحیح شو ته ډیپلوماټیک باندې نه پیږي ته په سیاسي اړیکو باندې نه پیږي پاکستان زه په دې پوهېږم یو دقیقه اجازه راکړه دغه ولې مولوي صاحب څوک وشتل دغه خبر یو هو نه د ملت ته ورکړه ولې مولوي صاحب د خپل بیچاره طالب دی پرې وژه
خپل بیچاره طالب دی پرې وژه وسړی ولې مولوي صاحب خو لاړل د خلکو وایي تا یو بیچاره طالب پرې وژه وروره ولې دا خبره نه راسره کوې ستا یو بل سوال ستا یو سوال و لوده ښکته کړه لوده خبرې کوي لوده صحیح ده لوده دې پلار دی ښکته مې کړه لوده دې پلار لوده دې مور ده کینه قمقل انسان کونی ته تا پیژنه کونی افسر لغمانه د ځواک څخه ناز ده فیضان څخه ناز ده ګوري الکم ګوري د دغه ځوان خبرې ته تاسو متوجه وي تا په یو مظلوم طالب وژه خبره مو خو ورته واورېدله خو همدغه ځوان هلته له مقاومت ډلې سره ناست ده که میریم یکجا نسل طالبان از بین میبریم What do you mean؟ څه معنا د دغې خبرې منطق چیرته ده چې ته له هغه څه نومېږي یو منګل تخلص چې کوي د هغه سره ته ناست یې وایي چې زه ځم افغانستان ته موږ په ګډه ځو موږ د طالبانو بیخ وباسو د دو جړلې وباسو دوی له منځه نسلونه یې ورته له منځه بیایو یعنی مطلب دا چې ته له ملا هیبت الله خوند نه رانیولی تر دغه ځوان مدني چې دلته ناست ده دا ټول ته وژنې خو د وطن په دفاع کې چې کله دغه ځوان هلته جنګېده د کرښې په غاړه باندې په کرښې باندې هغه وخت کې ته ورته وایې چې ته دا خبره ولې کوې ځکه دلته پې مظلومه طالبان وژنې یعنې څه شی زه خو نه پوهېږم دا کوم منطق ده خبرې جواب نه لري ځواک صاحب د دې جواب نه لري زه اوس هم مولوي صاحب ولی اوس هم چې پنجابی راغی په افغانستان باندې ولې چې سیلاب یو دقه مشره موږ خو تښتېدلي یاستو موږ تښتېدلي یاستو زه ته موږ خپل کمیسیون ته پریښي دي همدغه طالبان دي چې موږ ورته وایو چې ولې مولوي صاحب زموږ دښمن پرونه مو نن هم د پاکستان ژوندي دي همدغه خلک چې د پاکستان په خلاف باندې وروره کار کوي زنده باد دي دا تښتېدلي خلک چې دي دا تښتېدلي دي چې پتلونه پریښي دي دا د خیر د قمندان صاحب بیا پیغور به ورته نه ورکوو خیر د قمندان صاحب ګورې زه یو خبره وکړم زه یو شی درته یم افسر ګورې سیلاب ګوره افسر او هغه سیلاب اشنا ګوره زه یو خبره ته وکړم یو خو دغه بحث کې موږ باید تر دغه لیوله کته نسو چې سبا ورځ موږ او تاسو ته دوی دا وایي چې تاسو خو ګوره د جمهوریت تر دایم تیر تاسو تر ټولو کیسو تیر سوی نن ورځ تاسو طالبان ته ولاړی زه درته وایم چې د دغې موضوع نه اخواته د دغې طالب او د پاکستان د جګړې نه اخواته موږ په فکري لحاظ د طالبانو ملاتړ کړی موږ په کومه موضوع کې یوه موضوع داسې نشته په طالب باندې ته کومې نیوکې چې لرې هغه وخت کې ته په قدرت کې وي لکه فیضان صاحب په څېر ته هم په څوکۍ ناست وي مزې دې وي چړچې دې وي هغه وخت کې خو تا فیضان صاحب دوی به کوم ورځ د دو د خولې خو به دې نه اورېدلي که نه دغه خبرې خو چې نن له وطنه ووتل نن دا کیسې دوی کوي چې دا خو مشره زه پرېښودلم زه په میدان کې پرېښودلم یو میاشت بندیخانه مې ته دما ودانې غاښونه وتل همدغسې برقې ټول وتښتېدل اردي ملي په پرېښودله پولیس ملي په خدای د هلمند کې نه ده زه په هلمند کې په شورابه کې ټول خلک موږ یې پرېښودلو دا خلک ټول وتښتېدله په وروره دغه څه ورته وایي هغه جنرالان یې ورته وایي چې راشي ځان میدان ته ورسوئ موږ یې پرېښودل په میدان کې پرېښودل موږ سربازان یې ټول پرېښودلو جواب لري څوک راشي دغه جواب ورکوي زه په میدان کې لاړم شاهین ته لاړم شاهین کې میدان وایي کې شاهین سره ومه وایي تا موږ نه وړو ولې ما نه وړې وایي تا نور ته جنګېدلی تاسو خلک جنګېدلي دي د امنیت ملي خلک د پولیس ملي اردو ملي وایي جنګېدلي تاسو موږ نه وړو ټول سبریقې ته یې وړې ما یې وایي دومره پسې اچولې ده دغه تښتېدلي خلک چې اوس دا خبرې کوي وروره فیضان صاحب دي دا نور ملګري ناست دي دلته د هغه منازه خوشحال صاحب منازه دوی به وغږېږي خبره دلته دا ده چې دغه تهداب د دغه کړنو د دغه وحشت د دغه لوچکۍ دی کېښودو تاسو باور په خدای که سبا به یو غټه غونډه د مشر دلته ناست دغه رهبر صاحب ناست د ځواک صاحب د ټول مشران دلته ناست یعنې ډېری موږ نه مشران دي ناست دي زه ورته په تمام معنا احترام لرم زه م یو سرتېری یم زه دغه سرتېری یم چې پرون د پاکستان خلاف هم نن یم او سبا هم یم او زه داسې یو سرتېری یم چې زه په پاکستان پنجابي باندې وطن نه ازادوم که ما څه په لاس کې خپله به یې وکړم که نه نو په پنجابي کې ځان وګټم خو تر پرونو پورې تاسو نه ویلي چې طالبان پنجابیان دي یو خوا به پنجابي په موږ ډزې کول بل خوا به طالب راته او طالبانو په پنجابیانو ځان ګټه نن خو ته د هغه په هغه کې ناست خو زموږ ټول هغه مشران چې دغه داوسې وینئ ټول د حساب دفترونو کې ناست دي
سیلاب زه د میک نه هغه د لایف نه د کوزیږم وروره هغه ورځې کومه غونډه وه وروره موږ ته توهین کړی امنیت ملي ته توهین کړی ملي پولیس ته توهین کړی اردو ملي ته توهین کړی تاسو تښتېدلي یاستئ سید قومندان صاحب افسرخانه د ملګري ته راغلي دي زه دغلته یوه خبره کوم ما خبرې کړي دي دغه نورو ته وخت ورکوي آسیب او سیلاب او تاسو ټولو ته دغه دوی ولې د ځان د دې وړ ګڼي چې موږ به دوی ته جسټیفیکیشن ورکوو چې زه یا طالب یم یا جمهوریتی یم یا ښه سړی یم یا بد سړی یم ولې دوی د جمهوریت یعنی که څوک ووایي چې زه جمهوریتی یم دوی ته به صفایي ورکوي چې دوی تایید کړه بیا به موږ جمهوریتیان یو او که دوی تایید نه کړه بیا به نه یو وروره نه مې پرون پیژندې نه د نن پیژنم نه د سبا پیژنم نه د جمهوریت د روایت مالک یې نه در پرېږدم نه صفایي در کوم نه د په جمهوریت کې څه داسې نه وایي که جمهوریت راسي بیا به تاسو سره حساب کوو جمهوریت به موږ راولو جمهوریت کې به رئیسان هم موږ یو رئیس جمهوران به موږ یو وکیلان به موږ یو وزیران به موږ یو دا د موږ ملک دا د موږ خلک دي ته یې څوک سیاسي بیا سیلاب یا فیضان تا ته ووایي چې وروره زه جمهوریتی یم دا نښه د رښتیا یي د تا په خولې چې جمهوریتی کېږم نه جمهوریتی یم نه دیموکرات یم نه لیبرل یم نه سیکولر یم نه تندر یم نه بلا یم نه وبا یم زه فیضان یم خپله مې خوښه ده خپل مې ولس ده خپل مې خلک دي که هر شي کې د ما د خلکو د ما د ولس ګټئ هماغه کار کوو سیلاب ښه پوښتنه وکړه مګر مرکز په دې پوښتنې په ظرفیت نه پوهېده مینه وطن د کچۍ ده د مینه وطن څو خبرې ما اورېدلي هغه خبره به تکرار نه کوم ولا دغه آسیب موږ خلکو ته ورمعرفي کړه موږ کره مړۍ خوړلې وه دا څه رقم ساپی چې تر ما دې دا خبر را رسېدلی چې آسیب تاسو کره مړۍ خوړلې دغه مړۍ کې د که طلا ورته پاخه کړي که ما درته د دې طلاو د پخولو لپاره هم د دې قیامت در نه کړه زه به د هندوسنګ زوی یم راسئ تا دا کار خو در خلاص کړم مینه وطنه څوک چاته د مړۍ پیغور نه ورکوي نه په پښتو پیږئ نه پښتانه یئ او ما سره انډیوالي هم کوئ ساپی تخلص دې لرې کړه چېرته ځان ته کېږده یو بل شي ځان ته ووایي دا پښتانه مه کېږئ قرآن ته جوګي په ځان باندې دی جوګي به مولا که دا کار در سره وکړي قرآن که در سره وکړي مه کوئ دا د ماشومان مه بدناموئ آسیب ما کره مړی خو ته به افغان خود که په دې آسیب تا ځان نه مشوراو زه به بیا د ګنګا سینګ هندوز ویم چې هم دا خو له غریبۍ نه و راغلی ستا مړۍ ورکوله آسیب خو چې په افغانستان کې و آسیب و موږ به ورسره جنګونه کول دا خو په امریکا کې آسیب سوی نه ده چې ته ووایې چې ما مړۍ تا ویلې اوس به آسیب تا مړۍ خوړلې تا ته به غلامي کوي چې ته ودرېږه ما د ساپي مړۍ خوړلې زه به دلته غوږ نیسم ما کوئ دا وړې خبرې پرېږدئ خدای مو غرق نه کړه یار داسې کوچیانی او داسې یو د کوچیانو رئیس هم دته وایي او داسې یو د ولس په ژبه باندې دی پوهېږي باندې د ډېرې خبرې منلې دي ولاکه دوه دقیقې دغه د قرار نه ده 2 دقیقې د مخکې نشي غږېدلی دغه موضوع چې ده دغه موضوع نور زیاتي زه درته یوه خبره وکړم فیضان صاحب ځینې خلقي دي غواړي چې د دغې ټولنې په منځ کې مطرح پاتې سي او د مطرح پاتې کېدلو په خاطر باندې ته مجبور مکلف یې چې ته له یوې کیسې سره همیش راسي یعنی زه قسم تا ته خورم چې د ځینو انسانانو په ټولنیزو رسنیو باندې زما دا خبره ښه داسې دقیق وره فیضان صاحب چې د ورځې به 2-4-5 ځلې بسم الله الرحمن الرحیم نه وي خو دوی به په هره خبره کې زما نوم یو ځل اخلي که زه دروغ وایم دغه میډیا تاسو ورسئ وګورئ حسیب داسې ویلې حسیب دغسې وکړل حسیب پلان حسیب ما تر اوسه پورې د کوم فرد او د کوم وګړي نوم اخیستی ولې نوم واخلم ولې زه په یو چا وغږېږم ولې زه د یو چا د لاسونو په حرکاتو وغږېږم ولې زه د یو چا په پیکي وغږېږم ولې د یو چا تشبیه له اجړا او له نرخزي سره وکم الان کې چې عملا وینم چې د اجړا نه بدتر وضعیت کې قرار لري خو دا خبرې خو زه نه کوم ولې نه کوم ما ته په فرد او په وګړي خبرې کول خوند نه راکوي زه که غږېږم د فیضان صاحب په خبرو غږېږم د فیضان خبره نقد کوم چې فیضانه خبره دې غلطه وه دغه ځای کې زه تا سره ستونزه لرم خو د فیضان صاحب په سڼو زما څه کار ده فیضان صاحب سڼې اوږدې پرېږدي لنډۍ یې زما یې پې څه
خو بدبختانه دلته ډېر غټ فیلسوفان ستر د جمهوریت دایان چې کینی کیسه دومره غټه کی بیا په آخر کې چې ګورې په چی شي غږیږي صادر یې لکه بدماشو سمته سیب کله به غټیږي کله به د خبرې ستریږي عمر مې لتا والله په بالله چې 10-15 کاله تر تا هر ورځ جیم ته ځي د خپل میانو نیولو ته ځي چې په یو سپیړه ویل که سلیمه نه په ګوره ته دغه مشکل لکه نه چې موږ په دوه نه غږیږو زه دا درته وایم چې موږ په افرادو په وګړو نه غواړو وغږیږو زه درته خپل د ځان په اړه وایم چې شخصا زه نه غواړم د یو چا په اړه وغږیږم خو دغه خلکې یو ټوله ورځ په ما لګي حتی تر دې پورې چې زه بلاک کړی یم چې زه خبرې وانه اورم ما ته ځینې ملګري د سکرین ریکارډینګز رالیږي چې فلاني در باندې ویډیو جوړه کړې فلاني در پسې دغسې ویلې ولې بیا جالبه چې شاید فیضان صاحب دغه یوه نقطه زه غواړم چې ما د تلک په د فلسفې له اړخه پې لږ وغږېږي یو څوک وایي حسیب مهمه نه ده په حسیب باندې مه غږېږئ خو په حسیب باندې بیا هم غږېږي دا اوس کم ډول تضاد ده چې دوی په خپلو خبرو کې لري یو ځل وایي چې حسیب مهمه نه ده په دې باندې مه غږېږئ بیا چې کینی د لایف شروع یې بسم الله الرحمن الرحیم حسیب ځواک داسې ویلی مهمه نه ده مه پې غږېږئ ولا حسیب دغسې وکړل مهمه نه ده مه پې غږېږي دغه هره خبره کې دوی ولې دغسې کانټرډکټري موضوعات راوړي او هر ورځ پې غږېږي ولې که حسیب مهمه نه ده اګنور کړي که نه پرېږدي د ما او د څنګه چې تاسې په ټولنیزو رسنیو باندې د لاندې کسان اګنور کوئ ما هم اګنور کړه که نه زه د کوم باغملی یم چې ته ما نه اګنور کوې خو یو څوک یم چې ته شروع هم زما په نوم کې او ختم هم زما په نوم کې نو مې غږېږه زه پکې ستونزه نه لرم ما ته هغه د مارکیټینګ یو اصل لارې فیضان صاحب چې وی نیګیټیو مارکیټینګ itself is kind of marketing زه په دې موضوع کې ستونزه نه لرم so talk as much you can talk I don't mind وغږېږه چې څومره ډېر غږېږي وغږېږه ما ته مهمه ده چې زما نوم باید د هر ځوان د هر وطن بچي په خوله یا یې ته پورته په خوله کېږده یا یې زه ورته ږدم مهمه نه ده خو دا مارکیټینګ تا ما ته کړی او زه درنه مننه کوم مننه زه نور څه ویل نه لرم خوشحال صاحب راغلی نور ملګري فیضان صاحب تاسو خبره زه صرف یو خبره کوم آصف چې ما ومنلې د بل تر نیکه به دې مني ما په قرآن کې منلې خو مجبور سوم چې ودې منم دلته خو اوس چې ولس دې رانه ویوړ زه به تا ولې نه منم ویې دې وړ اوس چې ویې دې وړ موږ واسونه څه کنځاوې مو وکړې فلسفې مو وغږولې کار یې ورنه که زه نر یمه دا منم چې د سړي میدان ویوړ for time being 10 کاله 20 کاله 10 کاله چې کله ولوېدې بیا در سره حساب کوو اوس چې دا خلک حسابونه در سره کوي دا ډېر بیا کل دي ما د خدای او قرآن وایي چې قرار دې مني ما د خدای او قرآن وایي دویان نه وایي زه ساده فکر کوچی امزال وایم زه دې منم دا څومره چې سوشل میډیا کې خلک دې ټول دې مني په دې هم نه پوهېږو چې ولې دې دغه میدان ویوړ تر څو چې موږ په ځان خبرېدلو چور دې که دا سکیل د دې هما مرغه دې په سر کېناسته که دې په خبرو کانې کړل که په دې کوارې کانې کړل که په دې خندا کانې کړل که دې په حوصلې کانې کړل که ازه پکیج دې کانې کړل ولس دې کانې کړی او در نظیم نه ځکه دا سسټین ساتل دې دې ولس موږ ویلې زه دا به ترې لاړ سي یو څو میاشتې کېناستلو ټول چې هسې نه مې حسیب له دې جینه بېرته ورکېږي نه ورکېږي اوس مجبور یو چې نه ورکېږي اوس ګزاره در سره وکړو دا خلک چې وایي چې مهم نه ده همدا په خپل یو اهمیت ده چې تا ته درکوي چې حسیب مهم نه ده بس مهمې وروره نوش جان شیر مادرت او چشم بخیل کور انکلودینګ می ځانم انکلوډینګ پکې هغه ده داسې پاک سړی ده پاک کوچی ده مننه زه غواړم چې او زه درته بیا دا وایم فیضان صاحب چې اوس تا ته زه یوه لاره لرم زه د ولس په منځ کې د ولس د ځوانانو په منځ کې ځای ما جوړ کړی او زه خبر یم او دلیل یې لرم فیضان صاحب زه د خپل دغه 20 کلن جمهوریت یو کمال چې ما په دغه شي کې زده کړه او تجربه مې کړله چې زموږ ځوانانو ته چا وخت نه ده ورکړی او زه هم یو له هغو ځوانانو نه زه هم وم چې ما ته چا غوږ نه نیوه او سخت په دې حالت ځورېدم چې سړیه زه به کله د خپل د دې وطن کې یا خدمت کوم په دغه وضعیت کې به کله یو څوک ما ته وایي چې مهرباني وکړه تا څه ویل درلوده چې زه یې واورم
دغه شي زه وځورولم او دغه قصې زه دې ته مجبوره کړلم چې زه د خپل د ولس د ځوانانو سره کینم، هره ورځ ورسره کیسې وکړم، هره ورځ د دوی د زړه خبرې ورسره شریکې کړم. او بیا دا د زړه خبرې چې یو چا سره وکړي، فیضان صاحب دا خلقي تانه نه لرې کېږي، دا تانه نه ورې کېږي. هغه په دې پوهېږي چې دا ما همدغه قصه چې ده سره شوې ما سره هم شوې. نو فلهذا دغه ته زه وایم اوس راشي یو اپروچ سره چې دغه ځوان په افغاني ټولنه کې د ځانه سره ځوانان لري او پیغلي د وطن د باندې ولاړ دي. نو اوس ته چې کوم اپروچ د وطن په وړاندې لري، یو ځل ما سره شریک کا چې آیا دا د تایید وړ دی او کنه. که د تایید وړ و نو زه به تا سره په دغه قصه کې او ځای سم ځوانانو ته وایم چې دا زموږ سرلارې، او که کیسه د قابل د قبول نو کیسه به د همدغسې په میډیا پورې پاتې او چکچکې به درته لاندې یو څو نفره 3 نفره وهي او نور اوریدونکي به نه لري. په دې باندې بیخي مطمئنه اوسېږه، ځکه چې هغه 20 کاله کې یو زه د هغه وګړو نه ځوانانو نه زه وم چې ما تا ته غږ کوه، خبرې به مې درته کولې، تا نه اورېدل. نن ته په امریکا کې ناستې غواړې ځوانان تا خبرې واوري، دا در سره نه کېږي. نور دې خلکو سره نه موږ جنجال لرو، نه جنګ لرو، نه بدماشي ورسره کوو، هیڅ کیسه نشته، هیڅ کیسه. ما دپاره نور مطلق دغه خلکي زه ورسره هیڅ قیصه نه لرم. ما خپله یوه خبره ده، د وطن د ځوانانو خبره کوم، نن یم کوم، سبا یم کوم. او خبرې به مې شاید ځینې وخت غلطي، زه به مشکل لرم. بیا خو ما ته خدای بیا دا کمال هم راکړی چې ما ته امیر خان وایي چې ځواکه دغه خبره دې غلطه کړې ده، ته لږ زره پې فکر وکړه. نو زه به ورته یم چې ما پې فکر وکړه، زه غلط وم او دا خبره د تا صحیح ده، زه په دې ځای کې غلط یم. زه ځان ته عقلي کول هم نه وایم، زه نارسیسیسټ هم نه یم، زه په ځان مین هم نه یم. خو دا مشکلات په ځینو کې سته. نارسیسیسټ دی چې خبرې ورته نقد کوي، کنځا درته کوي، سپکې سپورې درته وایي، چټیات درته وایي او لارې ځینې ورکېږي بدبختانه. نور زه ویل نه لرم، ډېره زیاته مننه. موږ سره نور ملګري راغلي دي، فکر کوم چې هغه مصروفه ده سیلاب اشنا. نو نوبت خوشحال ورور دی که د امیر خان دی او که د بکتاش نه پوهېږم چې هر ملګري خپله خبرې. سلامونه حاجي صاحب، تلیدونکو ته ټولو ته خیر. موږ او تاسو خو پاتې شو، موږ وخت هم خبرې کړي دي. خوشحال صاحب د خبرې وکړي، مشکل نشته ده، موږ بیا اخره کې خپلې خبرې وکړو. ډیره مننه، سلامونه، احترامات، په خیرونه. انشاءالله چې ټول ښه اوسېږئ، روغ اوسېږئ. سیلاب صاحب یوه هیله همدا ده دا د فیضان صاحب دا تصویر غټ کا. نو ځواک صاحب تصویر هلته شته خو خپله هم ناست دی هغه ده، دا فیضان صاحب تصویر غټ کا. دا یوه غوښتنه ده او ډیره مننه. مخکې له دې نه صاحب زه خپلې خبرې وکړم. د موضوع اړوند ټولې کیسې وسولې او تر ټولو ماته مهمه خبره دا وه چې فیضان صاحب په هغه اړخ وغږېده چې شاید ډېرو کمو خلکو درک کړې وه. خو یوه خبره زه پکې اضافه کوم او دا شریکوم چې دغه کار چې کوم و، دغه د حسیب د غورځولو یا مثلا د حسیب د کم راوستلو یا د حسیب د شخصیت وژنې یا حسیب هلته کم معرفي کول یا د توهین او تحقیر کول یا په یو ډول باندې د ستونزه جوړول، جنګ جوړول تر څو دا بدنام سي، دا پلان شدګي کار و. ښه، پلان شدګي څنګه کار و؟ د لپاره باید سړی دلیل ولري، خبره چې کوي باید یو څه وړاندې کړي ورته. کله چې دا محفل وسه فیضان صاحب او دا جشن ختم سه، د جشن اول مخکې څو ورځې مخکې زو دا ځواک صاحب ناز دی که ما کومه خبره دروغ وه او یا مثلا قرار صاحب دلته ناست هغه یې دروغ ثابتوي، ودوی چې یاره خوشحاله تا غلطه خبره وکړله. دغه یاسیني صاحب ته دغه قرار وویلې چې دغه سړي ته دا سټیج تا ورکړی دی. دا کیسه له د پروګرام د فیضان صاحب ډېره مخکې شروع سوې وه. نو دې باندې لانجه وسوله چې دغه سړی چې نن غټ کېږي، اصل کې دا ولې وایي چې غټ کېږي؟ چون هغه سړي نور د کمترۍ احساس کړی دی. بیچاره لایف راځي، 200 نفر ورته ناست دي، ویډیو کوي، ټول 200 لایک نه اخلي، خلک خبرو ته غوږ نه نیسي، د فیسبوک کمنټونه یې محدود کړي دي، همداسې نور شیونه راونیسه که نه. نو هغه کمپوزیشن کې چې دی و، دا سړی هغه صاحب نه وغورځېده، د خلکو مخ هم ترې واوښتلې، ښه ولې ترې واوښتلې، دا ډېره مهمه مسله ده. زه غواړم ډېر لنډ وغږېږم چې خبرې مې اوږدې نیسي. دغه سړي ډېر ښه سټیج جوړ کړی و ځان ته، خو کله چې دی ټیک ټاک ته هم راغی، ټویټر کې مو دلته یو څو لوچکانو سره یو ځای څه د ورته صاحب ویلې، مشره یې ورته ویلې، ده فکر کوه لکه چې زه خو بس څوک یم نو. لاره سړي نه غلطه کړله، خو دی پوه نه سه چې دې خلکو په عوض د دې چې ته عزت ورکړي، د یو فکري ملګری ځان ته ونه ساته، د یو د خبرې سړی ځان ته ونه ساته، دی سړی راوغوښت په ځمکه یې وایشته. ښه، دې سړي
دی پوه سو چې حسیب خو څوک ده په حسیب خبره هم کېږي ځوانان هم ورته راټول دي ولس هم پرې راټول ده ځوان یې غږ هم اوري پروفایلونه هم د دې بلا کیسې دي دا سړی څنګه راغی لومړیو کې د سره انډیوالي او 2 درې ورځې وکړه ونه سوه مخالفت یې شروع کړه مخالفت کې منشه سړی باندې د طالب ټاپه ولګوله په ده باندې ونه سوه دې نه وروسته سړی غلی کېناسته پلان یې ونیو چې اوس چې وکړم دا غونډه نو تقریبا 6 میاشتې مخکې دلته فکر کړی او مغزو یې کار کړی چې دا غونډه د راځه دې غونډې کې یو کیس ورسره جوړ کړه خو بالاخره غونډې ته خلک راغله د هغه وسول اوس زه ولې دا خبره کوم چې دا پلان شدګي کار وه کله چې غونډه خلاصه شوله د غونډې د خلاصېدو نه سبا ورځ دغه ښاغلي چې احمد او محمود او دا وغه دا چې دوی لایفونه راغلل چې چاقوان هم راوړي ول سړی هم غورځاو بندي کېدلو ډیپورټ کېدلو دا کېدلو دا کیسې دوی شروع کړلې مسلسل 15 ورځې فیضان صاحب دا خلک وغږېدل د یاسیني صاحب یو ورځ ورته ونه ویل چې زنګ یې پسې وهلی وی یا ورته ویلي چې وا خلکو ګورئ دغه سړی 2 ورځې یو شپه یې مزل وکړ زما میلمه و ما راغوښتی و یا زما ټولنې راغوښتی وه راغی دلته کېناستو ښه سټیج ته مو پرېنښود پرې مو نښود زه صحیح سو ما در سره ومنله اوس دا خبرې ورپسې ولې کوئ دا بدماشیانې ولې کوئ دا چاقوبازي ولې کوئ دغه زور خپل ولې د خلکو دا خو پښتون دی خلک لري پېژني دنیا پرې راټوله ده ولې دا کار نه کوي یاسیني صاحب په دې باندې یو خبره هم د هلکانو ته ونکړه مسلسل 15 ورځې دوی لایفونه وکړل پسې هفته پوره شوله یو هفته وروسته ځواک لایف راغی زه ورسره راغلم ملګري راغلل موږ په دې موضوع باندې خبره وکړله چې وروره دا قصه دغه ډول وه دا قصه دغه ډول وه دا قصه دغه ډول وه دا قصه دوی بیا لایفونه په دې لایف باندې نور لایفونه شروع کړل دې کې یاسیني صاحب د دې خلکو لایف ته راغی ها د دې خلکو لایف ته راغی د خلکو نه مننه وکړله او چې کورم ودان او زما غونډه م رنګینه کړله او دا هغه دا قصې مې وکړلې او چې بیا پکې داسې ملامت کړ چې مه کوه پوښتنه یعنې هغه بې پښتو خبرې وکړلې چې یعنې که زه د یاسیني صاحب په ځای وای ما به خجالتۍ احساس کړی و اول خو دا چې په خبرو کې د ویلو چې زه پښتون هم یم نفر هم لرم پولیس هم لرم دا هم لرم هغه هم له دا قصې ویلي زه یم چې تا نفر هم درلوده ځان ته پښتون هم ویلې تا نه یو میلمه څنګه خفه لاړل ستا له کوره څنګه خفه لاړه یو ډېره مهمه هغه ده یو خبره پاتې ده وی شینواري د شینوارو کلو ته یو سړی ننوتی و چې کتلي ول هغوی خو د ونو لاندې ځایونه جوړ کړي ول وی خو غږ یې کړی و چې دا کور د چا ده کومه ماشومه راغلې وه ویل چې دی موږ ځای کېنه ډوډۍ مې نه خورئ مسافر یم وی کېنه نو ویل څوک د کور کې دی وی کور کې مې څوک نشته تنا مور مې ده هغه تلې مور ته ویلي دي چې دغسې یو میلمه ده مسافر ده خو مور ویل زه شیونه اماده کومه هغه چې شیونه تر څو اماده کول دا شینواري ویل چې دا ښځه ده د میلمه ویلي ول زه به بلې حجرې ته لاړ سمه نو دا تللی و بلې حجرې ته د وخت کې د دې ښځې خاوند راغلی وی ښځې ته ویل چې دا شیونه دې ولې اماده کړي ویل هلته حجره کې مسافر راغلی ده چې تللی مسافر نسته پوښتنه یې کړې چې مسافر څه چا ورته ویل دا خو د پلانکي حجرې ته لاړه د کلاشینکوف ورپسې اخیستی ورغلی و ورته ویل ته زما حجرې نه څنګه تللی تا ته خو زموږ امادګي نیولې ده خبره دا ده چې خو پښتون یم حجره دې څنګه راته پرېښئ نو یاسیني صاحب ستا له حجرې نه ستا له کوره ستا له ځایه ستا دعوت شوی میلمه تا نه خفه لاړو خلکو د چاقوګانو خبرې ورته وکړلې تا 2 قصې ورته ونه کړلې بیا د هغې نه چې بیا ته راغلې ته په کوم ډول وغږېدلې په عوض د دې چې په اصلي موضوع وغږېږې تا یې خپل صفتونه وکړل لږ ډالر مې دلته لګولي لږ ډالر مې هلته لګولي دا مې کړي هغه مې کړي منظور نه پوښتنه وکړه وروره مسله دا نه ده چې تا کې مشکل ده مسله دا ده چې تا بې پښتو کړې ده که نه هغه یو شی ده چې پښتو هغه پښتو ده چې پښتۍ دې پکې ماتې شي او جنګ خو هغه جنګ ده چې څپلۍ دې پکې پاتې شي تا کې نه پښتۍ ماتې شوې نه دې په بل چا کې ماتې کړلې بلکې میلمه دې خفه ولېږه تا نه فقط هغه دا و چې یاسیني صاحب تا کس میلمه کړی و تا باندې بله ملاحظه د چا نه وه بله خبره نه وه په عوض د دې چې دغه خلکو مخه ونیسي ته د هغوی له سټیجه راغللې او هغوی سره دې خبره یو ځای کړله هغوی ستاینې دې وکړلې نو له دې ستاینو معلومیږي له دې چاپلوسیه معلومیږي چې کیسه ستاسې شریکه وه فلهذا دغه خبره همدلته وټه اصلي کیسه همداره چې را فیضان صاحب وکړله چې دې خلکو خپله هغه ټوله خواري وکړله چې دا هلک له سټیج راوغورځوي خو الله پاک په قرآن کې وایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله پاک انسان ته عزت او ذلت ورکړي د انسانانو خوښه نه ده نو اوس هم ساري وخت ده زه هم یاسیني صاحب که ته مشرتوب کوې ته دا مسله ډېره ښه حل کولی سوای که نه که مشرتوب دې کړی وای په دغه ډول چې دا ته اوس لګیا یې دا تا تم تاوان ده ستا د ټولنې تم تاوان ده زه یو بله خبره کوم دغه خبره د موضوع پورې ډېره تړاو نه لري یعنی د یاسیني صاحب دغه ټولنه چې دا خو د ولس ټولنه ده چې اوس دا دعوه کوي چې دا خو پروګرام ملي وه زما کور هم نه ده زما حجره هم نه ده ملي پروګرام زه صحیح شو ملي پروګرام تا د ملي پروګرام کې ته ماته یو په دې 19 کسانو کې چې ستا د بورډ غړي دي که نه یو کس ماته تاجک او ازبک او هزاره وښیه نشته دې نه علاوه دا بیخي پرېږده ګوره قوم پرستي سوم پرستي به نه کوو فیضان صاحب د 19 واړه لیست ما سره شته ښه
نه پکې اوروزګانه استا، نه پکې قندهار استا، نه پکې هلمند استا، نه پکې غزنیچا استا، هیڅوک پکې نه راټول کړي. بیا د ټول افغانستان نمائندگان دي، بیا د ټول افغانستان نوم ور باندې خیدا. بیا چې خبره کوي چې ورستا کور ته سړی راغلی وای، نه ور کور ته مې سړی نه راغلی، هغه ملي پروګرام او ټول دنیا ورته راغلی و. په هر حال څه چې دی وکړل یاسیني صاحب، کور دی ودان، بچی دی لوی، خو ډیره بې پښتو دی وکړله. تا یوازینی مشکل همدغه ده چې موږ در سره شریک چې تا بې پښتو کار وکړه. هغه څه چې تا پلان کړی و او ستا هغه نورو ملګرو غټو وړو مکتب او پوهنتون چې کوم پلان کړی و، په خپل پلان کې تاسې رنګین کوټ وخوړم. ډېره مننه کورم ودان. اخرنۍ خبره زه درته د همدغې لایب له لارې وایم چې زه له دغه مشر سره د عمر په لحاظ، په هر لحاظ چې مشر ده، که زما دغه خبرې ته اوري، زما د شخصیت به درته یو څه ناسه معلومات وي چې زه کنځلې، سپکې سپورې، چټیات، دا خبرې زه بیخي نه اورم، اصلا کې اګنور کوم چې دغه یو چا ما په اړه داسې خبرې کړي. راځم هغه اساسي یوې خبرې ته. ما سره په میز کېناستې دی، په دغه یوه کیسه کې مې در سره کیسه ختمه کړه. که زما فیضان صاحب دغه جمله مې ورته په دغه ډول ویلې، مالې که چېرته زه د دلته په دې خاطر دعوت کړی یم چې زما کیریکټر اساسینیشن کې، نو ما ته به دې ویلي چې ما راځه، دا کار دی غلط و او دغه کار دی غلط کړی. بیا یې حتی تر دې پورې چې ما ته ویلي چې د دغه پروګرام په پای کې موږ په دغه وخت کې درته وخت برابرو، راشه وغږېږه. ما ورته دا ویل چې دغه خبره اوس مهمه نه ده، دا مطرح نه ده، ته ولې د دغسې یو ډول فشار لاندې راسې؟ وسړی دا خو د تا د یوې دومره ملي ورځې لمانځنه کوله، ته خو په دې کې باید ډېر زیات حساس او ډېر زیات احتیاط نه کار واخلي، خو تا هغه کار ونه کړ. ته خدای خبر چې ورخطا سوې. یعنی زه دلته بدبختي وي هم مړزه او هم پړزه. دې قصه کې ټول موږ په خپلو سترګو هر څه ولیدل، او داسې انسان هم نه یم چې زه په چا دروغ وایم. پاکې مې درته مخ دلته کېښودې ومې ویلې، او دغه د پاسه راغلی بیا ما ته وایي فیضان صاحب که ما ته دغه خبره مثلا دغلته یو عمر نه کم لحاظ یو ځوان چې د 15 28 کالو ما ته وایي چې اسیبه زه دې وهم یا دې مړ کوم یا دې ډیپورټ کوم، وایي خو ما ته دا خبره ځکه مهمه نه ده چې دغه ټول جذبات دي، د عقل نه کار نه اخلي. ته خو ماشاءالله ډېر هوښیار سړی، ډېر ستر سړی، ډېر عمر نه زیاتې، او تا څنګه دغه شی دا خبره وکړله چې تا نوم خو په کاغذ لیکلی ده، که سبا دلته پولیس ونیولې بیا به ما ته زنګ وهې چې ما خلاص کړې یاسیني صاحب، او دا خبره دې م پسې تړلې وکړله چې ما سره دلته یو چا بدماشي کړې وه، بیا مې ورته څنګه سبق ورکړ؟ تا سره ما بدماشي کړې ده. زه ته نه چې زه له تا نه ډارېږم، زه غواړم چې ته یو کار دغسې وکړې، ما وطن ته ولېږه، ما ته ډیپورټ که، ما ته مړ که، یو شی را سره وکړه. خو دغه د موږ او د تاسو د افغانانو دغه کیسې به کله له منځه ځي چې د خبرو پر ځای ما ته پولیس راولو، د خبرو پر ځای ما ته بدماشي کوو، د خبرو پر ځای ما ته یو بل پسې برچې وباسو، د خبرو پر ځای ما ته یو بل ته سپکې سپورې او کنځلې کوو، د خبرو پر ځای زه د خلکو په ویښتانو، په څادرونو، په څپلیو غږېږم. دغه فلسفه به کله ما تاسو منځته راوړو. طالبانو نه خو موږ ګیله ځکه نه کوو، په طالبانو خو تاسو تور لګولی چې دوی خو د مدرسې چڼې دي، دوی خو په خبرو نه پوهېږي. ته خو تعلیم یافته یې، تا خو په بیچلرز کړي، تا ماسټرز کړي، تا نړیوال پوهنتونونو کې ناسته ولاړه کړي، تا پروفیسورز لیدلي، ته څنګه کولی سې چې د خبرو د دغه خبرو پر ځای ته دغه نوره لاره خپله کړي، ته کیریکټر اساسینیشن وکړي. او بیا جالبه دا ده فیضان صاحب چې د موږ او د تاسو د ټولنې یو داسې انسان چې هغه ټوله ورځ خلکو پسې لیکنې کوي، چټیات ورپسې وایي، هغه درته ښیم. قانع له کومه له دې موضوع خبر سو چې هغه ما پسې دومره لویه لیکنه هغه ورځ وکړله، په څه خاطر یې وکړه؟ خو موږ خبر یو چې دلته ملګرتیا پالل، دلته سمت پالل، دلته ولایت پالل، دا خو موږ پوهېږو چې دلته چا د چا سره اړیکه ده او په کوم ترتیب باندې غواړي یو ځوان ووهي. خو زه بیا درته یوه خبره کوم اخرنۍ، نوبت نور ملګرو ته ورکو. شاید د ځمکې پر مخ هغه کتاب پیدا نه کوي تاسو چې هغه ما لوستی او زه دې مات سم پکې، د ماتېدا په نامه، د شاته تک په نامه، د ډار په نامه دا کیسه بیخي وجود نه لري. او خدای راته دومره ښه وسله په لاس راکړې ده، هغه زما ژبه ده، هغه زما خبرې دي، کومې هره ورځ یې کوم. او
وهل نشته، ټکول نشته، جنگ نشته، سوکان نشته، پرچې نشته. دا کار در سره زه نسم کولی ځکه ما له تاریخ زده کړه کړې چې دې شي نتیجه نه ده ورکړې. خو غږېږم به، هره ورځ به غږېږم، سخت به رانه په عذاب سي، دومره به په عذاب سي چې دلته به راځي یو ورځ به ما ته وایي چې راشه کینو سره دا موضوع سره حل کو. دا سمت پرستی، ولایت پرستی، دا خپله مشخصه کړۍ چې ته کوم لرې چې هغه راولې څوک په د لیکلو په بڼه، څوک د وینا په شکل، تر څو د یو ځوان مخه ونیسي. پوهېږې تېر 4.5 کاله 5 کاله په دې میډیا کې شخصي تورونه، کنځلې، سپکې سپورې کم ځي پورې خلکو نه رسېدل. فکر کوي چې زه په شاته سوم، ډېر چل ورته ناستم، هر خبره مې اورېدله. نو د ځمکې پر مخ یو داسې کتاب او چپټر نشته چې هغه د ما لوستی او دا مې پکې زده کړی چې هسې به زه مات سم. دا زما خپل چپټر او خپل کتاب ده چې د ماتې په نامه زه شی نه منم. زه به دغلته ناست یم، غږېږم به، خو کنځلې درته نه کوم، سپکې سپورې به درته نه وایم. که دې ملامت کړم داسې درته لاسونه جګومه چې زه بخښنه غواړم، زه دې ځای کې غلط وم. خو دا شی چې ته یو ځل وکړې، خو چې د دې پر ځای چې ته ما په څادر وغږېږې، زما په کالو وغږېږې، ما په بدماشي وغږېږې، په دې کیسو وغږېږې. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. دا نوبت فکر کوم د نفیسې خورکۍ د دوی نوبت د دوی به خبرې وکړي ورسره. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته، هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ، که صحتونه به مو ښه اوسي. موضوع خو بیا په جمهوریتیانو ده. حسیب ما ته داسې ګوري چې دا خو مطلقه طالبه ده، دا اوس څه شي وایي. ښه، په هر صورت کله چې د جمهوریت روایت وایو، ساختار باندې غږېږو، اول خو دا اصول باید له خپل ځان نه شروع کړو چې دا موږ څه شي کوو، د څه شي دایا مو د څه شي دا په کوم طرف روان یو. ته خدای د نارملیشن له خلکو نه تاسې ګیله کوئ، هغوی الفاظ نشي راتړلی، هغوی صحیح غږېدلی نشي. یو یې د مړۍ دعوې کوي، بل یې په میډیا کې په لوی ځای کې لګیا دی. ډېر وبخښئ، یوه خبره غواړم وکړم ډېر بخښنې سره. موضوع په جمهوریتیانو باندې نه ده، د خلک غلط تعبیر واخلي. خبره د جمهوریت په زورواکو باندې ده او د جمهوریتیانو په جمهوریت په بدماشانو باندې ده، په جمهوریتیانو نه ده. مهرباني راټولوم یې درته. نو دا د نارملیشن ډله، البته دا لفظ د هغوی دی، زه غلط لکسته اخلم. دغه د نارملیشن ډله خو زما په نظر باندې نرد کوریا ته لیږلې پکار دي. قسم په خدای که نه دا طالب درته اصلاح کړي، دا وطنونه غلط شوي دي چې دوی وړي دي په یو دیموکرات ځای کې اچولي دي. قسم دی دا به نرد کوریا ته وړی وی، هلته به یې اچولی وی، کیم جنګ هون پوهېدل او دوی پوهېدل. تاسې به یې درته سړي زامن کړی وی چې قسم دوی د کوم ځای نه په دیموکراسي باندې پوه شول، دوی د کوم ځای نه په دې پوه شول چې یو ځای کې یوه غونډه کې سره کم کینو، سره کم پاڅېږو، سره کم خبرې وکړو او د دې ترڅنګ د یو بشر سره په کم الفاظو سره وغږېږو. ټوله ورځ یې د جنګ نه روایت شروع کړی وي. که چېرته دوی کې دومره غیرت وي، اولا خو چې زما په وطن باندې د هر بیګانه په مقابل کې جنګ اوسېږي، زما په وطن چې هر څوک حاکم وي زه به یې تر څنګ ولاړ یم. دا خو عقلا صحیح خبره ده، دا دقیقه خبره ده. نو زه به د دښمن په مقابل کې نه ودرېږم، زه به ورته وایم چې دا یې خپل کار دی، دا خپله په وطن کې داسې ترسره شوی څه دی. اولا خو دا دی چې دا مې وطن سره خیانت وکړو. بیا که یو څوک په وطن کې د وطن د ګټې، د ملت د ګټې په خاطر باندې ودرېدلو، تاسې راځئ په میډیا کې یو رقم تخریب کوئ. اصل کې خبره د جلستوب د حسودۍ نه راپاڅېږي. که چېرته مخکې خوشحال اشاره وکړله، کله چې د موقف دلته ولیدله چې ټیټ لیول ته راغی او ودې لیدله چې زه ولا روان یم، خرابۍ طرف ته روان یم، نو دا به اوس څنګه شي؟ بعد له هغې نه نو بیا راخلی کیسه خرابوئ. دغه خلک زما په نظر دومره ارزیم نه، ډېر کوچني خلک دي. یوازې ته خو دلته راځې اسیب خانه، ته خو مطلب ډېرې کیسې کوې، زه خو ورسره سم بحث کوم، زه خو ورسره کله مطلقه طالبه هم شم. نو تاسې د دې خلکو نه ګیله مه کوئ، هېڅ ګیله ترې مه کوئ، په هېڅ شکل ترې ګیله مه کوئ. او پاتې شو یاسینه صاحب چې پښتون په خپل میلمه پالنې باندې پښتون دی، په خپل همدغې دودونو او کلتور باندې پښتون دی. که چېرته پښتون دغه دودونه او کلتورونه ونه پالي، د هغې نه بیا هغه سوچ اندوخه دی. ځکه چې
پښتون خو همدغې دودونو پښتون کړی دی. زما له کور ته میلمه راشي میلمه دې بیرته له مانه خفه لاړ شي نو دا کوم لقب باندې زه ځان ته پښتون وایم؟ په کوم اساس باندې ځان ته زه پښتون وایم؟ بیا چې میلمه خفه لاړو زه ورشم د هغه لپاره عذر وړاندې کوم چې ته خفه لاړلې خفه نه شي دغه کیسه ما کې وه دغه خواري ما کې وه خو نه د هغې په سر باندې زه راځم ورته وایم چې ولا ګناه خو تا کې وه ولا داسې ولا هسې وه نه 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 دا د پښتنو هیڅ صفت نه دی. اصل کې پښتون باید په خپل دریځ باندې داسې کلک غیرتي ودرېږي. زما په سر باندې د ډرون ولاړ واوسېږي ولې زما کلتور ماته مهم دی. زه چې د دنیا په هر کونج کې واوسېږم زه پښتنه یم پښتون یم هماسې به خپل کلتور مخې ته وړم. اوس که چېرته یاسیني دا کار وکړلو صحیح ده تا دا محفل کې دا کار وکړو بیا به راغلی وي یو کوچنی پیغام به دې ورکړی وی چې دا خامي ما کې وه زه فشار لاندې راغلم د فشار و په ما باندې د دغې فشار په اساس باندې ما دا کار تر سره نه کړلو نو یوه کوچنۍ بخښنه وغوښتې به دې هغې په سر باندې د ګناه پر سر ګناه ولې داسې وکړئ تاسې افغانانو کوم طرف ته روان یاستئ زه خو بیخي حیرانه پاتې یم د یو چا د ایډیالوژي سره فکر سره هر څه سره چې تاسې مشکل ولرئ هغه کوم ستونزه نه ده ولې که تاسې د هغې ایډیالوژي په دښمنۍ بدلوئ هغه په تخریب باندې اړوئ کوشش کوئ چې د هغې شخصیت ته زیان ورسوئ دا نو ستاسې کموالی دی لکه څنګه چې دغه کموالی بیرته داسې راوڅرخېدو په تاسې باندې تمام شو له دې نه عبرت واخلئ. خوشحالو ویلي چې عزت و ذلت ته د الله لاس کې دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا تاسې نشئ اخیستلی سر چې د دیواله ووهئ چې عزت الله چاته ورکړی وي هغه ترې تاسې هیڅ صورت باندې نشئ اخیستلی 50 رقمه تهمتونه ولګوئ 50 رقمه یعنی تخریبونه وکړئ دامونه کېږدئ هر څه چې وکړئ تاسې له چا نه عزت نشئ اخیستلی د هغې عزت په دغې بې عزتۍ سره چې تاسې کوئ لا لوړیږي لا هم ډیریږي او لا هم یو ځای ته رسیږي نو بنا